دغه ژبه ده د غوښې یو ټوکړه ده تا پورې ده. دغه ژبه یو ټوکړه ده د غوښې غوی پورې ده، میخې سنډا پورې ده. څومره حیوانات چې تاسو والئ او وګورئ د هغې ټولو ژبې شته. هېڅ د روح مالک چې دی داسې نشته چې د هغه ژبه نشته، بلکې دا ماشي وګورئ دا واړه واړه د هغې ژبه تا ته ښکاري هم نه، ژبه یې ضرور شته، خبرې کوي. بیا تاسو وګورئ په دغه غوښه کې دا قوت چا اچولی دی چې هر یو حیوان له د خپل شان مناسب د خبرو توفیق ورکړي. غویان که وګورئ خپلو کې یو قسم خبرې، نو تمام حیوانات تاسو وګورئ ژبې لري او په خپلو کې په خپل رنګ کې خبرې کوي. بیا په دې بني آدمو کې داسې الله والا تیر شوي دي چې هغه بیا د دې حیواناتو په خبرو پوهېږي هم دي چې خپلو کې لګیایي. په دې بادشاهانو کې نوشیروان یو بادشاه تیر شوی، د هغه یو وزیر و بیربل نامه یې وه. دې بیربل کې الله دا صلاحیت ایښی چې دی د حیواناتو په ژبه پوهېده چې دوی څه وایي. یو ورځ په لاره روان دي، نو د خارونی او د کارغه جګړه ده. نو د نوشیروان دی خپل وزیر نه تپوس وکړو چې دا څه جنګ دی؟ هغه وایي جي پرېږدئ. ویل نه حل ووایه. وی دا کارغه چې دی دا د خارونی نه لور غواړي. خارونی پېژنئ؟ مینا دا ترې لور غواړي او دا مینا ورته وایي چې ته بل جنس یې او زه بل جنس یم، نو ته خپل کې کوه زه به خپل کې کوم. خو پرېږدي یې نه. بیا دې مینا ورته یو مطالبه پیش کا چې 100 خارونه زما د دې لور په مهر کې وران شوي راکه، نو بیا به لور درک. نو کارغه ورته څه وایي؟ کارغه ورته وایي چې دا یو 100 خارونه وران شوي والا، باقی چې نوشیروان بادشاهي او بیربل وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګورئ او ما له لور راکړه. عزیزانو خبره مې دې پورې کوله چې بعضې خلقو انسانانو کې داسې خلق هم تیر شوي دي چې د دې بولي پوهېږي چې دا دې خپلو کې څه وایي. نو دغه ژبه ده ستا په ژبه کې الله کوم صلاحیت ایښی دی. بیا تمام ذی روح اشیاء یا د دې نه غیر جمادات، نباتات، لوټې کاڼي، غرونه، ځمکه، اسمان وغیرہ وغیرہ، دا ټول په دې مکلف دي چې تاسو به زمانه سوا د بل چا ذکر نه کوئ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ. اس شی په دې اشیاءو کې داسې نشته چې هغه د خپل شان مناسب د الله تسبیح نه وي. عرش او بیا دغه ژبه چاله د حیوان په شکل کې ورکړې ده د الله تسبیح پې وایي. د نباتاتو بیا په خپل رنګ کې ژبې دي د الله تسبیح پې. بل کار به نه کوئ سوا زما د تسبیح نه او زما د یاد نه، بل کار به نه کوئ. نو عزیزانو یو د شاعر کلام دی چې دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. دا جبا اللہ پاک دے د پارا را کړی دا
چې زما د محبوب صفت به پې کوئ او زړه دې دپاره را کړی دی چې زما محبوب سره به پکې مینه کوي منځ چې کوي سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا که سجده دې کوله نو داسې سجده به کوې چې تندې په ځمکه ولګې نو سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر به دې خدای ته لګولی او زړه به دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا الله هر کارکردګي ته چې ګوري عقل ورته حیران شي اوس په دې تاسو پوهیږئ چې دا ژبه ده دې کې دا د خبرو قوت چا ایښی دی بیا دا आवाज دا زما چې تاسو اورئ دا आवाज دننه کومه پرزه کوي دا आवाज کم ځای نه راوځي تاسو خیال را نو د دې وجه نه د الله په هر شي کې سوچ کوئ فکر ورته کوئ هر شي کې چې ګورئ د الله د حسن مناظر به درته ملایي هر شي دا فروټ وګورئ دا مڼې دا امرود دا سیوان دا مالټې دا کیلې کم ځای نه راوباسي او په کم ځای کې زوړن کیو کم ځای کې قالب کیو نو عزیزانو بل څه نشته کده صرف او صرف د خدای ذات اوس تعالی جبا خدای څه دپاره درکړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې بهتر مسلمان څوک دی خو مسلمان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د ژبې نه بل مسلمان ته ضرر نه رسی او داغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسی خو مسلمان دا دی چې د ژبې او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسی نن تاسو وګورئ زمونږ د ژبې نه هم خلک په اور کې پراته دي او زمونږ د لاس نه هم خلق په اور کې پراته په دې عمل کې وګورئ لاسونو سوال جوړ کړی دی او ژبو سوال جوړ کړی لږ سوچ وکړئ د خدای په لاسونو سوال جوړ کړی دی پلانی ځای کې لس مړه کړه پلانی ځای کې لس مړه کړه پلانی ځای کې شل مړه کړه پلانی ځای کې پنځه مړه کړه پلانی ځای کې دوه مړه کړه پلانی ځای کې یو مړ کړو ټوله ورځ به دا خبرې اورو ټوله ورځ اوس که تاسو خیال وکړئ دلته حدیث کې علما لیکي چې ژبه وړاندې ذکر کړه لاس رستو ذکر کړه حالانکه ضرب چې دی دا د لاس زیات ته په نسبت د ژبې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو قول دی چې جراحات السنان لها التیام جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان وای د غشي زخم چې دی د غشي هغې لپاره ملهم شته په غشي یو ځای زخمي شو ملهم پې ولګوه جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په ژبه جوړ شي هغې دپاره اډو ملهم نشته په ژبه او دې پورې یو مثال واورئ خدای خبر د دې قوم ژبې را ټینګول او خلک را ټینګول دا د خدای د قهر سیلاب وړی دی دا ملک
دا څوک راټینګولی نشي. نن د خدای عظیم قهر چې دی هغه ستا ملک ته متوجه دی. عظیم قهر د اطمینان او د سکون ژوند دې دننه سلب کړی دی. بلکل شاه او ګدا بې اطمینانه دی. شاه او ګدا د سکون ژوند ورته نشته. یو سړی یو غرله وتلو هلته د چندړو غرو چندړو لختې بیا را پرې کولې بیا بیا خرڅولې. هغه غره کې یو بلا اوسېده. دې بلا سره د دې سړي یارانه شوه. بلا ورته ویل بېغمه راځه او دې غره کې لختې کوه، بل څوک به نشي راتلی او بس او ما سره یو ساعت کښېنه ګپ شپ به لګو. څه زمانه پس هغه سړی ناجوړه شو. دوه درې ورځې غره ته لاندړو نو دا بلا یې پوښتنې ته راغله. چې پوښتنې ته راغله نو په کټ ورسره کېناسته. څنګه یې ښه یې جوړې. یو ساعت چې تېر شو نو دا سړی ورته وایي چې لږ رانه رستو شه، تا نه ماله بوی راځي. هغې ویل ښه، پس پاسېده لاړه. دا سړی چې جوړ شو او غره ته لاړو نو هغې بلا راونیو. ورته یې وایي چې جوړ شوې؟ ویل او. وی زما دې په خدای قسمي چې زه ستا پوښتنې له په ډېره مینه درغلی وم، خو ستا د هغه وخت اخوا شه تا نه ماله بوی راځي. هغه زخم مې تر اوسه ته خو ناجوړه وې جوړ شوې، خو ستا د خبرې زخم زما په زړه کې به عمر له نه جوړي. او بس راوینیو دا سټې ته غوس کو هلته یې وغورځو. نو د خبرې زخم چې دی هغه عمر له نه جوړي. نو پیغمبر په حدیث کې جب اول ذکر کړی ده چې د جبې زخم چې دی دا جوړیږي نه. دې وجې نه عزیزانو جبې ټیک کړئ او لاسونه ټیک کړئ. دغه جبه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت بم درته نصیب کړي، د الله دیدار بم درته نصیب کړي، جنت بم درته نصیب کړي. او دغه جبه ده چې عمر له او ابد الاباد د پاره به درته جهنم هم نصیب کړي. دغه جبه ده خو که ښځې وخوځوله ښځی به ملاویږي او که خرابه دې وخوځوله خراب ځای به ملاوي. نو دا هم د خدای خلقت ته دې ته سوچ کوئ چې یا الله دې دومره ټوکړه کې دې څومره کمال ایښی. بیا دغه اواز دی چې دا اواز یې چاله څنګه ورکړی او چاله یې څنګه ورکړی. چاله یې داسې ورکړی چې خبرې کوي مړه پړه به دې تیاره راشي، او چاله یې داسې اواز ورکړی دی چې څه وخت کې وباسي سړی لیونی کی. نو دې وجه نه د الله هر خلقت کې سوچ کوئ، فکر ورته کوئ او ځان ورته حیرانوه چې د لوی قدرت او د لوی شان مالکه دا دې څه کړي، دا دې څه کړي، دا دې څنګه کړي. ځکه چې تمام کائنات داغه په حسن او جمال باندې دال دی. دیو جن عزیزانو دا ملک د بيدینه سیلاب اغسته دی او د هر افت سیلاب اغسته دی. اس پته نه لګي چې څه بکی. نن سبا وقتی طور مونږ د زناورو په شان ونډې پسې ګرځو، لکه زناور چې په بوټو او ونډو پسې ګرځي مونږ نه هغه زناور جوړ. هغه لار مونږه پرېښې ده چې عاشق شي او خدای پسې ګرځي.
جناب محمد رسول الله پسې ګرځي الله ری پاتې دي. عزیزانو په خدای باور وکړئ چې په چا مین شي دنیا کې کتهش دنیا کې. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته یو ډله رااله وی مونږ مسلمانان کېږو خو که مونږ ته داسې څه شی وښیي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې وو. هغه ویل خوب کې ویل خوب خو عام شی دی په ویښه درته ښیم په ویښه که تاسو مسلمانېږي ویل زمونږ عهد دی چې مونږ مسلمانېږو خو که مونږ ته په ویښه وو که خوب کې وښیم ویل راځئ نانو تو کې روانې کړو. داسې یو غونډی وه دا غونډی نه چې واړو لخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او څلور یاران ورسره دي. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ورته ویل دا رسول الله دی او دا څلور یاران دا وګوره. بس هملته ډلې وویل لا اله الا الله محمد. په خدای قسم چې په چا مین شي په دنیا کې به درته ځان د خدای اوازونه عاشقانو په دنیا کې اورېدلي. دنیا کې چې عاشقې رابعه بصري یو ښځه وه او د شپې الله ته وایي چې یا الله زړه مې وچاودو په الله الله ویل که جنت دی له راکې عبادت دی له کوم چې ته ماله جنت راکه ستا د په خپل ذات قسمي چې ټول عمر جنت باندې ما محرومه که که دوزخ کې مې اچې او عبادت دی لپاره کوم چې زه د دوزخ نه یریږم نو ستا د په خپل ذات قسمي چې ټول عمر مې په دوزخ کې واچو. خو که د عبادت دی لپاره کوم چې یا الله ته زما شه نو ته زما شه که نه. نو آواز ورته وشو چې رابعه بصري زه د هغه ورځې نه ستایم چې په کومه ورځې نه تا فریاد شروع کړی. ښځه آواز ورته وشو. عزیزانو عرض مې داو چې دا الله اوازونه په دې دنیا کې الله والو اورېدلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند خلقو لیدلی. زما دا عقیده ده چې د رحمان بابا هم لیدلی. هغه وایي زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې ما په ویښه دی لیدلی په خواب نه دی. دا تر ننه ثابت ولې پروت دی؟ نو کم ذات سره دی چې رابطه او تعلق شو نو دا نه چې مرګ نه پس به والله په دنیا کې بیا ګوري. په دنیا کې موسی علیه السلام خدای ته وی ما ته ځان وښیه. خدای وی ته ما کتی شي وی عاشق یې مانو وی راځه کوهتور ته. خو چې کوهتور ته ورغی یو جلک یې ورته وښودو نو فخر موسی صاعقه د غر نه کوز ورغړېد. په دې حسن زمین ما رحمان بابا وایي که نه وایي چې د یار د خط و خال نښې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښې. چې د یار د خط او د خال نښې پکې نو عزیزانو نور هېڅ نشته. بس که دی همغه ذات دی یا جناب محمد رسول الله.